طالبان وايي کابل ته د الظواهري د راتګ او استوګنې په اړه معلومات نه لرو. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو سرپرست حکومت په کابل کې د القاعده د مشر امین الظواهري د وژل کېدو په اړه د امریکا ادعا په ښکاره ډول نه تایید کړې او نه یې هم رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د افغانستان پلازمینې کابل ته د الظواهري د راتګ او استوګنې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبې د زمري په 14مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغې ډلې خپلو کشفي او استخباراتي ارګانونو ته امر کړی چې د دې قضیې د ټولو اړخونو په اړه جدي څېړنې وکړي. د طالبانو ویان زیاته کړې چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد ته د افغانستان له خاورې څخه کوم خطر نشته. نوموړی وایي چې طالبان د دوحې د تړون عملي کولو غوښتونکي دي او باید سرغړونه ترې پای ته ورسیږي. نوموړي یو ځل بیا په کابل کې د امریکا برید د افغانستان له فضایي حریم څخه سرغړونه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل وباله. طالبانو خبرداری ورکړی که یو ځل بیا دا ډول پیښې تکرار شي نو د هر ډول پایلو مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. د امریکا دولت وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې د زمري په 9مه ایمن الظواهري کابل کې د خپل پټنځای په بالکن کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وواژه. په لومړي سر کې طالبانو اعلان وکړ چې په یو خالي کور کې د راکټ یو مرمۍ لګېدلې خو دوی وروسته تایید کړه چې دا یو هوایي برید دی او د یوې امریکایي الوتکې لخوا ترسره شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان ویلي و چې سپینه ماڼۍ له طالبانو سره په تماس کې د څو معلومه کړي چې آیا دغه ډله د امین الظواهري له پټنځای څخه خبره وه هغه ته یې پناه ورکړې وه او که نه. په ورته وخت کې سالیوان ویلي و چې واشنګټن باور لري چې د حقاني شبکې د جګپوړي غړي پر دې پوهېدل چې الظواهري کابل کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلنکن په ګډون یو شمېر نور امریکایي چارواکي طالبان ته د دوحې له تړون څخه په سرغړونې تورنوي. په دغه هوکړلیک کې طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت ترسره کړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.